د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ طالبانو نیولې. له میدان وردګو ولایت څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې نن مازدیګر ناوخته د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ د استخباراتو مرکز او د کابل حکومت د عسکرو ستره قرارګاه طالبانو نیولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د نرخ ولسوالۍ د نیولو پخلی کړی او زیاته کړې ده چې ګڼ شمېر عسکر د طالبانو له لوري نیول شوي او یو شمېر نور د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د مجاهد په خبره په ولسوالۍ او قرارګاه کې ټولې وسلې، مهمات او نظامي وسایط هم د طالبانو لاسته لوېدلي. باید وویل شي چې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ له تېرو څو ورځو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې وه او داسې مهال نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت بورکه ولسوالۍ او نورې ګڼ شمېر سیمې هم طالبانو نیولې وې.